پروژه بزرگ آبرسانی در قریه کمانه ولسوالی کهسان هرات با حضور داشته وزیر احیا و انکشاف دهات به بهره برداری سپرده شد. مولوی محمد یونس آخوندزاده وزیر احیا و انکشاف دهات طی سفرش به هرات حین افتتاح این پروژه از تطبیق کنندگان آن ابراز امتنان نموده میگوید که در تسریع کار آن جهت برطرف نمودن مشکلات کم آبی باشندگان این قریه عملکرد خوبی شده است. نو صرف دومره خبره چې چا د دې پروژې په تطبیق کې کوشش کړی دی، زه ډېر ورسره خوشحاله یم، ډېر ورسره راضي یم. په دا لارې د خوشحالۍ ته باور وکړه که په دې لارې موږ پیدلې ډېر خوشحاله وو او دلته چې په دې حالات کې د خپلو هېوادوالو سره د خپلو سپین ږیرو ځوانانو سره دلته ناست په دا محفل کې او پر دې الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کوو چې دا سهولت یې زموږ خلکو ته راورساند. باشندگان این قریه که با ایجاد این شبکه آبرسانی از چالش‌های کم آبی نجات داده شدند میگویند که قبل از این برای تهیه آب آشامیدنی چندین کیلومتر را طی می‌کردند. آنان با فراهم شدن آب پاک در منزلشان از مسئولان امارت اسلامی ابراز خرسندی می‌نمایند. تقریبا 1 کیلومتر عمل به شما معلوم میشه دیگه. ببینید 1 کیلومتر با حیوان میرفتم از داخل دریا می آوردم. او هم یک آب بسیار لمش، بسیار با مریضی و بسیار واگذین مردم بسیار از مریض شدم که سنگ کلیه شده و بسیار مریضی های واژگونی شده. امروز خوشحالیم که بعد از سالهای بعد از مدت‌های امروز به غیری ما آماده شده. رشته هم دغه شده زموږ د کوهستان ولسوالۍ کې چې هغه شپږ شپېته کلي لري او شپږ پنځوس شوراګانې لري، نو داسې قریې نورې هم لرو لکه دا کمانې کم کلی چې وو دوی د اوبو ډېر ضرورت اوبو ته درلود. از سوی هم مسئولان تطبیق کننده این پروژه آبرسانی میگویند که با اعمار این شبکه آبی در حدود 1,500 خانواده به آب صحی دسترسی پیدا نمودند. در حدود 32 میلیون افغانی مصرف خورده که بودجه مالیشان را یونیسف پرداخت کرده و تمویل کننده آن وزارت انکشاف دهات می باشد. گفتنی است که این پروژه آبرسانی آفتابی در حالی در قریه کمانه ولسوالی کهسان هرات اعمار گردیده است که پیش از این باشندگان این محل از نبود آب صحی آشامیدنی رنج می بردند. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.